دکتر یحیی وردک مشاور در وزارت تحصیلات عالی همین لحظه همراه ما هستند در برنامه و شما می‌بینید که چقدر کتابای زیاد همراه خودشان آوردن و می‌خواین در رابطه با کتب درسی دانشگاه صحبتایی داشته باشن. خوش آمدین، صبح شما بخیر. من از هم آریانا تلویزیون قدرمن اولیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلامت باشین. دیر مننه. در رابطه با کتب درسی پوهنتون‌ها می‌خوایم صحبت کنیم. مسئله یا وضعیت کتب درسی در افغانستان چطور است و میشه در رابطه با هر کدام از این کتاب‌ها بر ما معلومات داشته باشین شما. په افغانستان په تحصیلاتو کې په وروستیو کلونو کې د کمیت د نگانه خوالی او زیاتوالی راغلی دی خو متاسفانه په کیفیت د درسی ډیره زیاته توجه نه ده شوې. د دې په خاطر هم چې درسی کتاب د استاز او نورو مسایلو ترڅنګ په کیفیت درسی کې یو مهم رول لري. نو موږ د کلونو راهیسې د درسی کتابونو د چاپ او خپرولو یو پروګرام شروع کړی دی چې تر اوسه مو د افغانستان مختلفو پوهنتونونو دپاره په پښتو، دری او انګلیسي مختلف کتابونه چاپ کړي دي او ټول افغانستان ته هم ورکړي دي. در خود افغانستان کتاب‌ها چاپ میشه؟ بله او دغه تای مراحل همه چیزش است در خود افغانستان. بله او دغه کتابونه ټول دلته په افغانستان کې چاپ کیږي، دلته په کابل کې چاپ کیږي. موږ دوه درې مطبعو سره دا چاپو او دغه کتابونه زیاتر د 90% نه زیات یې د افغانستان د مختلفو پوهنتونونو د استادانو کتابونه دي. طور مثال دغه د ننګرهار د پوهنتون استاد دی، دغه د پوهاند ولی محمد فایز د بلخ پوهنتون استاد دی، همدغسې د خوست او د هرات او د نورو پوهنتونونو استادان دي چې دوی په همدغه خپلو رشتو کې درس ویلی دی، زیاتره یې ماستري او لیسانس لري او 10-20 کاله دوی په همدغه رشته کې تحصیل کړی دی، تدریس یې کړی دی او مکمله تجربه او پوهه لري، هم علمي پوهه لري او هم په همدغه رشتو کې درس ورکړی دی. در رابطه با کتاب ها صحبت میکنیم استاد، ولی میخوایم اول کلی صحبت کنیم در رابطه با وضعیت وزارت تحصیلات عالی در افغانستان. میشه یک ارزیابی کوتاه داشته باشیم در این قسمت که وزارت تحصیلات عالی فعلا در چه وضعیتی قرار داره و گلاوگذاری‌هایی که در بین استاد و محصل بوده این مشکلات چگونه هست و راه حلش که میخوایم بپردازیم به این موضوع. ولاد عمومی وضع په هکله که تاسو د وزارت ویان دلته راوغواړئ هغې سره دغه مسایل مطرح کوي بهتره به وي، ځکه چې زه فقط و فقط همدغه درسی پروګرام بخش کې کار کوم. حالا شما من حیث مشاور از وزارت نمیتونین دیدگاه و نظرتان داشته باشین در این قسمت؟ چون بیشتر ما تماس هم داشتیم، محصلین حتی در روزهای قبلا به برنامه ما تماس گرفته بودن و حتی ما از نزدیک هم همراهشان صحبت کردیم، گفتن که بین بسیار مشکلات در این پوهنتون‌ها دیده میشه و این برمیگرده به وزارت تحصیلات عالی و زیادتر محصلین شکایت دارن از سیستم درسی پوهنتون‌ها که میگن معلمان وقتی که حاضر میشن به تدریس اونجا که میان استاد میباشن مثلا به ما درسای اپدیت روز نمیتونن دادن، یعنی تجربه کافی ندارن، مسلکی نیستن استادا، یک چپتر حفظ میکنن میان به ما فقط تشریح میتن و از ما انتظار هم داره که ما بهتر از اونها یاد بگیریم و همچنان پشتکار قوی داشته باشیم و گلاوگذاری در بین محصل و استاد زیاد شده. شما به عنوان مشاور وزارت تحصیلات عالی چی گفتنی دارین؟ راه حلش میتونه چی باشه؟ ډیر ښه، تاسو ډیر ښه د عمومي نه راغلی هغه موږ دغه موضوع ته واقعا واته کاله مخکې ما په افغانستان کې پوهنتونونو کې ولیدل چې زموږ محصلین په طب کې، انجینري کې او په نورو برخو کې همغه 10-20 کلن پخواني چپتر نوټونه چې زیاتره وخت په لاس لیکل شوي دي هنوز هم استفاده کوي. دا واقعا ډیر د بد حالت کې او تر یوې اندازې پورې دی. د دغه نه ستاسو خبره بیخي درسته ده، زیاتره محصلین شکایت کوي او متاسفانه په لوړو زده کړو کې په پوهنتونو کې د دغه اساسي مشکل د حل دپاره یو جامع پروګرام تر اوسه پورې وجود نه لري. ځینې استادان خپل کتاب لیکي، بیا یې چاپوي، بیا هغه خرڅوي، په ډیر مشکلات کې دي او ځینې استادان
حتی دغه توان او وس د چاپ هم نه لري. نو په دغو برخه کې باید د لوړو زده کړو وزارت او هم نورې مرسته کوونکې ټولنې او مؤسسې چې په تحصیلاتو کې یا په معارف په برخه کې ډېرې پیسې مصرفوي، متاسفانه داسې یو جامع پروګرام دوی جوړ نه کوي. په وزارت معارف کې عین 15 کاله مخکې د درسي کتابونو یو لوی پروګرام شروع شو د نړیوالو په مرسته او هغې کې به څه مشکلات وي شته دي. تاسو مخکې په دې تلویزیون کې هم پرې خبرې وکړې، خو هغه به حل کیږي. نو همدغسې یو لوی جامع پروګرام چې ما یې وړاندیز کړی دی، افغان نیشنل ټکسټ بوک پروګرام یا د افغاني ملي درسي کتابونو پروګرام په نامه چې دغه فعال شي، دغه شروع شي او استادان او پوهنتونونه تشویق شي چې هر استاد په خپله رشته کې کتاب ولیکي او هر مضمون چې تدریس کیږي د افغانستان په مختلفو پوهنتونو کې باید حداقل یو درسي کتاب خو ولري. موږ ځینې پوهنځی لرو تاسیس شوي دي په وروستیو کلو کې، خو هغوی متاسفانه یو درسي کتاب نه لري. نو هغه واضح خبره ده چې محصل شکایت لري چې استاد راځي موږ ته یو څه ویایي، خو موږ دغه درس د چه شي نه وویایو. حالا محصلان ندارن، استادا خب وظیفهشون از باید از این کتابا داشته باشن و بتونن راحت‌تر همی اپدیت روز برای محصلان خودشون داشته باشن. خب بیاین در رابطه با همین کتابا صحبت میکنیم. یک کتابی که اول شما به من نشان دادین استاد، کارتوگرافی با اساسات توپوگرافی. در اینجا من چند صفحه‌اش وقتی مرور کردم چند جای من مشکلات املایی را دیدم. من نمیتونم مثلا بالای نوشته های کسی که شما گفتین یک شخصیت بسیار بزرگ است که ایران نوشته، ولی من چند جای مشکلات املاییش دیدیم. مثلا استاندارد بود الف نداشت، در صورتی که استاندارد الف میخوره، در قبل از اینکه سین بیه الف میخوره، و چند تا لغات دیگه که در اینجا ذکر شده بود. همین از مشکلات محصلین میگه حتی املای درست نیست در این نوشته را در این کتاب های مشکلات اساسی و کلانشان هست. کسی هست که اینا را ببینه و مثلا همین مشکلات املاییش برطرف کنه در قسمت ارزیابی و چیزا؟ دنده کتاب چې تاسو ورته اشاره وکړئ د په نامه د کارتوګرافي به اساسات توپوګرافي، مؤلف یې دی پوهنوال دکتور محمد طاهر عنایت. د محمد طاهر عنایت دلته کلونه په کابل پوهنتون کې استاد پاتې شوی دی. د همدغه رشتې په دغه رشته کې د پوهنوالي رتبې پورې رسېدلی دی. دلته د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی دی او هم د کابل پوهنتون رئیس و، یو وخت کې د موږ د وزارت مشاور و او په آخرو وختو کې د ننګرهار پوهنتون رئیس هم تیر شوی دی. موږ پروسه د کار دغسې ده چې موږ استادان تشویق کوو چې په خپلو رشتو کې خپل کتابونه اپډیټ کړي، ولیکي، ټایپ کړي، ډیزاین کړي، بیا یې موږ ته راولیږي. دغه کتابونه د هغه نه د مربوط دیپارتمنت د خوا نه تصدیق کیږي، مربوط رئیس د پوهنځی او رئیس پوهنتون دا تصدیق کوي. نو د ځینو اصطلاحاتو په هکله متاسفانه موږ په افغانستان کې یو داسې یو ستاندارد چې تاسو وویل ستاندارد هم ستاندارد هغه نه لرو. یو یې په الف لیکي، یو یې بې الفه لیکي، دا فرق لري. نو زه فکر کوم د علمي د نګاه نه او د املا او انشا د نګاه نه په دو کې لوی مشکل نشته دی، ځکه چې دا په خپله د استاد د 40 کلونو محصول دی. کیدای شي په ټایپ کې کومه غلطی وی، زه نه وایم چې دا ټول کتابونه صحیح دي، خو دو مسئولیت هم متعلمین پشت همین چیزا زیادتر میگردن، چون که به ما گفته شده که مثلا شما از وزارت تحصیلات عالی، از وزارت معارف کسی را دعوت کردین، میشه که این مشکلات همراه در میان اول درجه که کتابونه نشته، یعنی نشته کتابونه نشته. موږ باید د کتاب لیکنې او کتاب نه استفاده کولو کلتور پیل کو او دې ته هغه ورکو، پراختیا ورکو. هر کتاب چې
اول چاپ کې راوځي څه غلطي به پکې وي. په نوره دنیا کې چې کتابونه ډیر د هر د نگاه نه ښه دي، کیفیت یې هم ښه دی، املا و انشا هغه 10 اتا 50 ایدیشن ته رسیدلی دي. انشاءالله که په دو کتابو کې یوه کې کومه غلطی وي هغه به په دوهم چاپ کې اصلاح شي، هغه به مؤلفین اصلاح کی. باید مثلا مرور صورت بگیره تا که همون بعضی مشکلات که در کتاب هست صورت دیگه. خب این کتاب هم که من ببینم سی دی هم داره، یعنی راحت‌تر میتونه از طریق سی دی هم اینا دیگه راحت‌تر تدریس داشته باشن و کتاب راحت‌تر بیاموزن. این کتاب درباره چی است؟ این کتاب طبی است دیگه. یا مهمم هغه د مسئله ده. اول به سی دی کې راشم د ټول کتابونه چې موږ چاپو خپروي د مکمل دغه هارد کاپی موږ په پی دی اف کې اچو او دغه پی دی اف د مکمل کتاب په دغه سی دی کې هم ده، ځکه چې دغه زیاتره خلکو ته نه رسیږي او چې محصل او استاد د خپل کمپیوټر کې واچوي راحت‌تر تشریح دادن راحت‌تر. او بل کار چې موږ کړی دی تاسو وګورئ ما یو 2 دانې ډي وي ډي درته راوړی، په دې کې دلته لیکل شوي دي 214 طبي درسي کتابونه، 214 کتب طبي درسي او دا یعنی 214 مکمل کتابونه دي. په دې کې نه پوهېږم اویا اتیا زره صفحې کتابونه دي چې د اول صنف د طب نه نیولې لکه کیمیا، فیزیک، بیولوژي، بیا داخله، جراحي، سترګې، ولادي نسایی، ټول کتابونه یعنی مکمل طب کتاب د دو حلقه سی دی. بله دا ډي وي ډي ده او دا تقریبا مکمل طب دی چې موږ د استادانو دپاره او د محصلینو دپاره هغه کړی دی. سربیره پر دې موږ په دې هم اکتفا نه دی کړی ځکه چې دغه ژوند ټول ډیر شیان ډیجیټل کیږي. موږ دغه ټول درسي مواد کتابونه د جرمني بوخم پوهنتون ته لیږو، هغلته بیا دوی آنلاین د خپریږي. که تلویزیون یا کامره امکان ولري دلته دغه لینک که ورکی، یعنی هر څوک وروسته لاجستر نه که په افغانستان کې وي که په افریقا کې وي که اروپا کې وي کولی شي دغه درسي کتابونه ټول ډاونلود کی د خپل استفاده لپاره راحت‌تر میتونن بله ما ته د کونړ او بدخشان نه هم تلیفونونه شوي دي. ما بیا دغه آدرس ورکوم د ویب سایت د یو پورتال دی چې د دې نه د کتابونه په اسانه توګه دوی خپل کامپیوتر ته دانلود کولی شي او استفاده کولی شي. خب از دی ویدیوتان هم اگر شما در دسترس ما قرار میدید بله در نمونه د تاسو دپاره ما در برنامه صبح زندگی بخش 15 دقیقه سلامتی داریم که ما بخش‌های بسیار مهمشه چون برمیگره بعد طبی میخوایم داشته باشیم در بخش 15 دقیقه سلامتی دیگه قبول ما بگیرم میره از پیش شما من حیث جنبندی در موضوع رښتیا پاتې شو د برست کانسر د افغانستان کې یو مهم مسله ده. دلته تیر هفته فکر کوم څه ورکشاپونه او سیمینارونه هم وو. دلته متاسفانه په افغانستان کې په مهمو موضوعاتو کې د خبرې ډیرې کیږي او سیمینارونه جوړیږي، خو موږ دغسې یو علمي کار ورته کړی دی دغه مسئلې ته چې دا لومړنی علمي جامع کتاب دی چې دغه سرطان سینې د تشخیص، تداوی او مخنیوین په هکله مو یو علمي کتاب هغه کړی دی په همدغه وروستیو هغه کې ورځو کې چې دا به انشاءالله د سینې د سرطان د مخنیوي او تشخیص او تداوی کې موږ د ډاکټر صاحبانو سره مرسته وکړي. با مطالعه از این کارشون راحت‌تر هم پیش بله. تشکر دکتر صاحب یحیی وردک از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت باشین، وقت خوش بر شما می‌خوایم. تشکر. کتاب‌های تا زیاد بود و گفتارهای زیاد هم باقی مونده، می‌فهمیم ان شاءالله در برنامه بعد.